اوچات کاکانا خوله ده واخله اوچات کاکانا بیخی اوچتاوی نه په کورون که دا سلخون مو موقتی بابا خلق په سایکل سوریږي ته سایکل په سر کړي کیدا سایکل کیدا څه دې ګاډ وځي کیدا خاجي زجی تلفون نو چتاو اے کونا و دلبریا کمینا دو پیسې و نه خسته کنه تاسو څه خیال ده چې تاسو به مو د 15 لک روپۍ خورو په کورون که په لندن کې مون پریدم پاکستان خو وړه خبره ده پریدم مون نو تلفون ته اوچت کنه بیا به خبرې کوو سلام علیکم کاکا وعلیکم السلام ته خو ځکه سره پیاده روانې پنچر دی پنچر خو دې خدا راته ووایه چې ځې چېرته دی خوا دی بادې طرف ته یعنې زما داسې دی ښار طرف ته ښه دا لارې خو د لوډه کې دي دلته کې غلم شته او که نه خو یو خبره ته کوم چې څوک درته څه ووایي ته ورته صرف ښځې ووایه خاجي خوشکه کې راته پنچر شوې او د غلو لاره ده الله دې خیر کوي مو کورون شو رنګونه ورڅي او تلفون نو چتاوي مولو خو مو غار کچه غارک شو سړیا اوچاته کاکانا برتا اوچاته کاکانا کور دورون کا نو دی اوچاته اے تولا یم ته خدای دې بی خو وسه اے بابا خلق په سایکل سوریږي ته سایکل په سر کړي کیدا سایکل کیدا څه دې ګاډ وځي کیدا خاجي زجی ولا دا وکړه د سایکل پوګه کړي موبایل هم دی څه مصیبت دی یار لکه دلبره ته دلته ولاړې او زه راپسې په ټول کور کې په یو ګوټ او په بل ګوټ ګرځم لالا څه وکړمه یار دغه اصل خان ټلیفون را روان دی څه پې وکړمه د چا لړمون وران دی لالا د دې غوږونو علاج وکړه زه درته وایم چې د اصل خان ټلیفون را روان دی یقه مقله نو اوچت یې که که نه د اختر مبارکي به درکوي د اختر مبارکي نه د تی سر به راکوي خپلو پیسو دپاره ټلیفونونه کوي نو صفا ورته ووایه چې وشي دربیکو قرضدار چا وجلی دی څه لالا ته لږ غلې ودرېږه زه ورسره خبرې کوم ټلیفون یې چتومه پتلونو چې دی تا خو پرتوګ اچولی دی هلو السلام علیکم اصل خان ماما هلو ماما اواز دې نه راځي اوس خو یې مو اوس نه درځي که نه خو یې تو اوزونه به بیا زه داسې بند کړم که نه چې په ډاکټرانو به ګرځي چې مو له اواز کولاو کو د هر اندوم نه به د اواز خیږي او دوی ته یوه خبره کوم که موله مو په 2 ورځو یا په 3 ورځو کې خپلې 15 لکه روپۍ رو نه کړي نو په کورون که په بنګول کې مو پرېږدم اصل خان ماما ستا خبره سر په سترګو وایم ستا پړي او زما مرې وایم زه دې قرضدار یم ته هر ځای نه چې په 2 ورځو کې به دا پیسې را پیدا کوم او تا ته به در رسوم که نی که نه دا خپله میخه درته خرڅوم که میخې خرڅوي او که جوټې خرڅوي موله خپلې پیسې کېده زه دا د در روان یم اصل کې اصل خان ماما زمونږ ترور مړه ده او زه او لالا مې دواړه په ملتان کې یو د لالا سره مې خبرې وکړه واو موږ دواړه جاپان کې یو مړه دا څه ګډې وډې وی یار ملتان کې یو یو مې خبره واورو دواړو ګډکاپانو تاسو خو یو چې مو په جاپان کې یو مو په ملتان کې یو که نه چې په کاپورستان کې م یو په کورون که د اصل خان مو موقتی یلا کاکانا
ویم اوس به دې 302 کړی وې زه یم چې 104 در باندې وکم کور مو ورون شه تاسو مولو په خړ سیلاب یوړلېږه زه خو مو خیر لا کېناولم نه مړه ویمې مبارک دې شه نن سبا خو د ټولو نه ښه روزګار همدا دی خیر ته ناسته برته خیر لا خو به زه اوس تاسو کېناوم یو یی چې په ملتان کې یو او بل یی چې په چوپان کې یو ویمه الله خو مو تباه برباد کړه څرنګه مو چې زه تباه کړم وخوله مو بیخو بازه 15 روپیه مو رونه واخستی ها چې میخه یې تاخلم نه میخه شو او نه غوا حسن خان ماما میخه ما غستې وه خو چې اوس د میخې په قسمت کې ده چې تښتي به نو اوس څه وکړو صرف د مو د میخې په قسمت کې لیکلي چې دا به تښتي تاسو میخه خو چې ته مو نه تښتېده دا څرنګې قسمت دی بالکل قیامت دی لالا قیامت نه قسمت یادی ویمه ای ماما ما ته وګوره دور دې صبر راته وکړه حسن خان ماما تا ته به ټولې پیسې ستا په ښي لاس درکړم په ګسې روکو په ګسې روکو خو ماله خپله پیسه لکه یا مې خبره واورو که په 2 ورځو کې مو ماله خپلې 15 روپۍ ونه کړې په کورون چې سواره به دې نه پکې بوځم خره به پکې بوسم ویمې خره دې بوسي پیسې بیا ختمې شي خو خبره واوره چې دا به په دې خره کوي څه وای وای لالا خره نه یادی د خدای خاطر که سواره یادی خو اوس دا سوچ وکړه چې دې سره به کوو څه سواره نه حسن خانه زه ریان په دې یم چې دا میخه څنګه وتښتېده برته نو دغه خو زه ماریون یم که نه چې دا میخه څرنګې وتښتېده میخه تښتېدل مې په ډومبي ځل واورېد ښځه تښتېدل مې اورېدلي و چې ښځه تښتي خو میخه خو مې نه و اورېدلي دا دکه سنډو پسې تښتېدلې وي نو نشم ویلی نه نو چې چا کره سنډاګانې نو هغوی کره وګورئ که نه برته نن سبا خو دوره سنډوګون پیدا شوي دي چې خپله پاکه میخه په پټي کې تا څوک نه پرېږدي نو ته په کوم سنډو پسې ګرځم خدای دا وکړه نصیحتونه ته هغه خو داسې رکابې مشورې ته به یې د مو پلور یې په کلور کښېنه که دو مو پرېښوده ګڼ کاپون که نه همیشه یې پورې ما یوه خبره یاد ساته چې ساکه نیکم دی نه په کارس پیسې غواړي که نه د سره وي چې یوه ټاکه هم ورنه کړي کور یې ورون شه زه خو یې غار کړم تاسو لا یم دواړه راوځو سړی پیسو راوځو بغیر پیسو رو نشو ګوره زرکه و ګرمي ده کور څوک نشته ها کور کې څوک نشته نو چې کور کې نشته نو بیا دو چې ته لوړو د دلبر د خینې مور مړه ده د هغې جنازې لتلي دي برته دا یو کومه رشته ده ښه دوره ته وایه چې ته د دلبر څه کېږي زه د دلبر لالا خور یم ښه تی خور یې دوره ته وایه چې واده دې شوی که نه په کور یې نه خلک راپسې رشتو له ځي راځي خو لا نیمه ورکړې ها ما داسې کار وکړی مو خبره واوره چې خلکو له وایه چې مو پسې نه څي روڅي انشاءالله په دې 15 روپو کې به زه تا ودوم 2 مصره واده ده زه مړه روغ شه خو دې د ځواني مرګ ته وګوره نیکه خو دې را روان دی سره د بیلچې سره بس ورغه راوبس ورغه شابه مخکې کېږه
السلام علیکم هلکه چېرته روان یې تاسو د کور نه ډوریک رو روان یم دروازه مې ته وواله خور دې راووتله مو مې ته وی چې هغو چېرته دي هغې راته وي چې دواړه ورک شوي دي پته نه لګي چې ته ښځه مړه ده او او بالکل زړه ده بس که ځوانه ده او که زړه ده مو یوه خبره واوره په کورون که مو پرېږدم او که موله مو 5 لکه روپۍ رو نه کړې په دې 2-3 ورځو کې نو په کورون که نه چې زه دې نه پکې په دا ښځه نه ده دا دې نه ودوم نور مو نه پرېږدم پوه شوې بس اخري دویمه فیصله بس زمونږ موصله ده راځه چې ویو راځه خبره واوره چې تاسې دا ښځه څوک ده دا مې مور ده مور ها راځه د الله شون له وګوره که نه زوی څوره چیپړ دی او مور ته یې چې ګورې ته به یې اس پارونه څرنګه چول کوي اوچات کاکا نه اوچات کاکا نه خوله ده واخله که د نه ټیلیفون اوچات کړو که نه او که دې اوچات نه کړو په کورون چې په سګنلو کې درشم پرېږدم دی چېرته سلیمونه بچیا څرنګه یې ښه یې ماما نه ځان نه څه لیونی جوړ کړ چې کله دې مینم بیلچه دې پوګوي داسې کار ده سلیمونه بچیا چې دا بیلچه مو د ښې ورځې د پوره نه ده پوګه کړې دا سعید خان پلور له دې وایه چې دوی دې خلو له پکارس پیسې ورکړه نو ما خو بیلچه پوګه کړې هغه به بیا انشاءالله ښه یم سره پوګه ګرځوي ورک شه وای نو صحیح که څه شی نو راته ووایه چې پلور دې شته ما ته پته نشته دا کور یې چا دی ته یې نه پېژنې ما ته پته نشته نه دلبری چې تا لور دی ما ته پته نشته منډې اواز کوې ته ما ته پته نشته پورته شه بچیا توله ټیکاله به دې هم نه خوړلې توله پته نشته ته جوړې چې پیدا شوې توله مور دو خولي که نه چې موله پته نشته نو توله توله چې پته ده توله واخله په مو د سر وګرځوله مولا دې واخله چې ته تپوس کوئ موله پته نشته نو نو څه شی دی که نه مو د نیو واده دی دلبریو کوڼو یا وروره تا په دې دروازه باندې راایښي دي هغوی دلته نه تللي دي هغوی چې تا تللی دي هغه داسې کار شوی و د هغه د خورۍ د ماما د لور د هغې زوی وفات شوی د هغې جنازې له تللي دي برته دا کومه رشته ده دا خو ډېره قریب رشته ده د هغه د خورۍ د مور د موسي د تو څه کار دی وډېږئ دا یې ته یم ته خو یې ګاونډي یې که نه ها بالکل زه یې ګاونډي یم ګاونډي به ته به وایې مخکې خو به سړي اواز نه راتلو ښځې به راتلو ما خیال ده چې وړکې هم نشته ته چې راشي که نه وایې ته به وایې چې اصل خان راغلی و سنکل خان نه و او د ما 5 لکه روپۍ دي په کورون که دا 5 لکه روپۍ موله را نه کړي تو نه وم دو پر اگزامپل خبره کوم نو په کورون چې د پړپوس نه به ته وواسم د 5 لکه روپۍ او دا به مې ته وایې ښه اوس ورپسې ګرځه ښه یا لکه پیر جواده مړه دا څه خندا دی یار راغستې پیسو څه چل کې کله وې محمود کوټ کې هم کله وې ملتان کې داسې مه کوه مړه جواده ځان ته پیر وې یار پرېږده سړیه دا روغونه دی په خیر اصل خان ماما څرنګه جوړ ته دا خوښه سید دا خان ولې یار دا ولې سید خانه بس در په در خاورې په سار یم هغه خبرې کوم ښه څوک وه ښځه دې وه نه دا هغه پیر صاحب جواد پیرو ښه جواد پیر جواد و مړه مړه پرېږده سړیه ته دا خبره کوه خبره دا د غلورو نه 5 لکه روپۍ ولې نه دي دې درکړي په کورون که په دوربین کې مې هم لیدلي دي استغفرالله ښه ګڼ کپان دي اوس کور له ورغلی وم دروازه مې ورته وټاکوله بیا نږدې بیا یو بل کس راغله هغه راته وي هلک هغه کوڼه ورور نه و هی هغه په قبرستان کې دی ورشه
کونه اورو کوڼه په قبرستان ما اوس ولیده قبرستان کې نه په قرآن که په وزیرستان کې مرو نخلا شي په کاپرستان کې مرو نخلا شي سید خانه الله دې ذات وکړه زه ورڅم چې نه مالا په داسې ټیم کې چې چیرې باندې سکه ما خیم نه چې خیم نه ځه مړه دا څه په غټ مصیبت اورېدلي وو یار نه دې کور کې ناستې شو نه دې بار وتې شو څه په غټ عذاب اورېدلي وو په غټ قصاب اورېدلی وو په قصاب نه په عذاب اورېدلي وو په عذاب په عذاب خو به اوس واورې هغه وګورې بیلچه په لاس را روان دی بورقه راوباسه ورشه په قبرستان کې څه شی په ولو که په وزیرستان کې مو یارورا الله دې وبخه الله دې وبخه الله دې جنتونه درکړي الله معاف کړه ما جوړه مالا مولام جوړه راوړ جوړه ما جمیز برګه میوشتا الله به بخیل شولا ما خپانه شه دوا جوړی سات ورورو منګ هر صدر بخلی دي منګ بخلی منګ بخا بالکل او بل از یو خبره کوم ته خو دې پیژنم نه چې هر څوک یې غانا خو هغه متل دی چې غر په غر ورچی و انسان په انسان نه ورچی کېدای شي چې د مونه دیم څه چې وبکړي وي کنه نو موم در بخلی یا الله په پولیسورات لکه د جاز په شان تیر کې ما خبره دا خلش کارای کوه ما کونه مو خبره واوره دا هغه یو متل دی که نه چې عمل د لورې مال دی دا په دعاګانو نه ده که د نیک کار کړی وي که نه مو د دعاګانو لا هېڅ ضرورت نشته چې مونږ ما ستړي کوه او ځان لم کور ما ګوره خو ده راته وایه چې دا دی څوک څوک دی زما رور دلبری دی که نه برت ته نو دو په څه شي خودکشي وکړه ویل چې دا سرخان 15 لکه روپۍ به څنګه ورکوم که دلته نه که نه وایي په هغه جان کې به ورکوم کنه په هغه جان کې خو د جیدادونه دي که نه اورې ټرکټرې چلوي او یا د میخې پارومونه دي دا خبره مې یاد لره کونه که خویګونه دې بند وي کولاوې که دا 15 لکه روپۍ به زه د تا د سرمنې نه وباسم په قرآن چې دا بیلچې د تا ونیسم دا مو کمې ګوتې شروع کړي کېدای شي چې دا تا مړ کړی وي هغه به خودکشي نه وي کړي او دا راته وایه دا زنانه څوک ده دا مې ورندار ده د ښځه ده کونډه شوه کونډه نه ده I am available په قرآن که نه که کونډې کېدو له دی پرېږدم دی لوړو او مو ته وعده کړې وای تاسو په دروازې کې چې سواره به یې نه پکې سواره ماره کینسل شوه بس نن نه پس الله دې دې وبخي او لوړو د ما قرضدار په قرآن کې زه خو ته پیسې ور وبخم خو چې ته مې ښځه جوړېږي که نه نو بس هر څه لوړو روغلو چې اصل خون ژوندی وي که نه په قرآن کې پورته شه نن نه پس دا ما تاسو د کور د ګیټ مخې له دو خبره کړې وه چې سواره ماره نه بس رشته مې وشوه راته چې نیکه باندې وتړم نن نه پس مو ښځی دا همغسې وړاندیور یو کار څه شی یا سرخانه دا څه کوې دا څه کوم تان دې نوجات کوم څه شی کوم خپل امانت بوسم مو سره وعده کړې وه چې دا به دغه کوم څه شو زنانه راته ته د نن نه پس دین په دنیا د ما ښځی خبره واورې روڅه وړکې روڅه داسې مه وګڼه لکه خپل سړی اوس زه به یې ته یوه خبره وکړم خفه کېږې به نه خورې او خوله مې موته شه خور مې ته ووایي اوس خو مې کوروالی جوړېدو والی داسې به دې ساتم که نه داسې تا نه مخکې چې مو کومه ښځه وه په کورون چې داسې مې ساتله مړی لکه سړی چې
د مړه زو ساتي که نه په تیلې کې ګرځوي داسې او بلې ورته یوه خبره کوم مو سره چې ژوند تېروي دا خو ته غل سره وي دا خو غلو دغه مېړه دی ویم د دنیا خوش قسمته ښځه هم زیمه هغسې لیسمنو دا خو په ما د الله مهرباني وه چې ستا په شان ښایسته خاوند یې راله راکړه هی دې سړي لورې بچي خو دې ته نشته که نه نه لا هغه مې بچي نه د راوړو اراده مې نه وه ښه شنډه یې روڅه بله خبره مې کوله هغه ده ده به چې کوم ده نو ټول سره یې مینې خبرې کولې وی میرات مړی و چې به راغې د شپې که نه نو روټۍ به دونه وخوړه او بس وده به شو خبرې را سره نه کولې د مینې د کور روڼ شم ډېر مې ته داړه څښاو خو بس وکړم مجبوري وه کلی دی که نه وکړه زړه مې دی ته په والله زم چې غوړه درکړم روڅه وی خدای نن سره خوشحالي ورځ دا خو 15 لکه روپۍ دي په کروڑ چې 10 لکه مې پې وې که نه او تا باندې لوګې وی قربان تا نه زه لوګې وی قربان مخ دې روته لک خوره کوي نه نه یا کلي دا خلک دي غنم هم په پخېدو دي تو چې تا لو کړ لو لو مې کړی دی خو خراب پیدمه پې نه نه هغه لو نه یو دا وم هغه بادرنګ سره هغه لو نه ماړې د غنمو لو نو د غنمو لو یادوم ما به ځان له ګوتې پرې کولې د لور چل سم نه راځي زه به یې ته داسې چلونه وښیم که نه چې مړې چانټې واړوې روڅه هغه ده دې څوره ده اوس مې په 18 کال کې خپه ده روڅه ما پسې روڅه مو داسې وګڼه لکه خپل مېړه سلخان ماما خان ماما نه ایتی سار اوس نو ته وړکې یا اوس خو مې ښځه جوړېدو والا یې وی میرا چې هغې سره به بیا ګورو د کلي خلک دې زه لږه مخکې کېږم ته راپسې راځه برد بالکل بالکل په مزه مزه څه زه دې راغلم زه به یو ټلیفون وکړم هغه مولا صاحب له خیره سره نکاح وتاړو ورون چې ښه خو لوړه خو دا ښه هوښیار که که نه مولا صاحب مولا صاحب سلام علیکم مولا صاحب ای اصل خان خبرې کوم مبارک شه الله په ښځه در روکړه ای بالکل بس په فری کې میلاو خو نه ده خیر خو بس الله پاک روکړه کونډه وه بس ای چېته نه مې روسته ای کپرستون نه مې روسته مړه نه وه مړه د اوله نسته وه په قبر پوسه مطلب قبر سره خوا کې بس مو وکړله مو ورته ویې روڅه زه خوښ شوم بالکل مولا چې وکتو مولا وایي چې ته خو سم دلیب کومور یې بس ټیک ده با ته کور کې وسه خو زه او ښځه مې دې راغلو ښه با هغه ده مخکې راونه ده به بند که بل چې ته لوړه نه شي یو خبره مې واوره ما ته وې وای خیر وره ته یوې ګنټې نه راپسې دغه سړی لګېدلی دی پرېږدي مې نه بوتنه مې خلاصه کړه ته زمونږ ته پرېږده ځه ته مهرباني ځه بېغمه شه ځه مهرباني څه شوه وای دا خو څومره لرې لوړه وای دا بېلچه څه لګرځوم بس بېلچې ټیم ختم ستړی مه شو ورمشې ستړي نه یو ستړی خو به ته ولې نو په یو ګنټه دې وشوه په پردې زنانه پسې ته روانې یارې خلا ده وخلا مو خپل حسن وای